سلامونه او نیکی هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ته ښه وخت درته غواړم. افغانانو پښتنو ورونو، نن زه یو داسې لایب کوم چې هم د لرو برو څومره چې افغانان پښتنو دي ټولو دپاره دی. زما همیشه مبارزه له ټولو دپاره. اول د تاسو ته په سر کې یو ویډیو ښیم چې نن په ډورنلیان وانې د افغان ملي قهرمانانو د پنجابي دغه ته سخت جوابونه ورکړي دي. دا ویډیو تاسو سره دا کوم بیا تاسو سره ډېر په تفصیل سره نن زه خبرې کوم. نو دا تاسو ته دا ویډیو زه ګورم. تو مخکې خبره وکړه که نه؟ زه خبره پوه شوم، مطلب مې پوه شوم. تو مخکې خبره وکړه چې مونږ مثال زورور یو هلکانې د شا څخه حالات دا ویډیو شیر کې بیا تاسو سره خبرې کوم. تېره ورځ څو ورځې مخکې مانه تصویر پورته شوی دی. امې مستطله و زه د کتارونه ما و پنګې سره زموږ یو نفر و په 2 کیلومترۍ کې داسې وویشتو شهید مېما پنګۍ کې څو ورځې مخکې په 1 کیلومترۍ کې د خپله خوره کې و هغه شپون و. شپون خو پېژنې په مېږې رمای سره له تو وویشتو. خو دا زورور یې که نه چې په خپله خوره کې مې ولې، خو ته زورور یې که نه. ته په مورد به دومره دې ته وایم چې یو انچ خو پېژنې که نه، دومره دې زه خپلې خورې ته نرم نه غواړم. د څومره وخته یې دا نه ته ویزغمه، دا دې بس چې د ودې نیوه تور دې په تېر کړو، زغم ته دې کله بند کړه. خبره اورئ، زبردستۍ خبرې نه دي. موږ او تاسو خپله کې جنګ نه ده. هېڅکله خبره ته کوې که نه؟ جنګ څنګه دی؟ دوی مو نفر وویشتو، دوی مو نفر وویشتو، مو نفر دې وویشتو بې سوله بې ځوابه. دا د جنګ خبره دو که نه دو؟ زه دې نه غلی یم، ما حوصله وکړه. په آینده کې چې ولې هغې نه پر انتقام دې نه وخورم، چې د نه وی نه خورم، زه بیا د وردي هلته ایښوم. هغې نه پر خله مې دې نه کوه مې دې ته خو بیا ته کله یې روپسته شې چې کله یې روپسته شې دې خبرې به نه سره کوې. دولۍ ته دې بیا دماغ مې اسمون ته دې ته خېږي، دولۍ ته دې بیا پړ وخېړوم. خبرې نه دې سره یو انچ دې نه غواړم که بیا روغ دی ولم دې کني ته وسو. सर कह रहा है कि 1 इंच अगर आप लोग बाहर आओगे ना, हम आपके ऊपर फायर करेंगे. मेमन पंगे के ऊपर से हमारा बंदा अपने इलाके में फिर रहता, आपके फौजियों ने हमारा बंदा को मारा हुआ है. मेरे पास की तस्वीर भी है. अगर आप 1 इंच बाहर خبره دلته دا ده چې اوس دغه دا ګوره دا پنجابی ناست دی او دوه پښتانه په خپلو کې سره په جنګ اچولي. مهم خبره دا ده، په دې خوشحاله نه یم چې دوه پښتانه سره جنګ کوي. پنجابی ورته وایي چې دواړه خپلو کې مه جنګېږئ. خبره دلته دا ده چې پنجابی هلته د دې اصلي مالک چې د پاکستان اصلي نمایندګي کوي، دغه دوه پښتانه په خپلو کې سره ګرم دي. ولې پښتنو؟ ولې موږ داسې در په دري؟ ولې موږ خپل ځان نه اصلاح کوو؟ همیشه موږ د پردي د قماندې لاندې همیشه موږ سره قمزاد یو. چې نن یال د پنجابی راځي وروره خپل دوه پښتانه چې یو د خوست او یو به د وزیرستان وي، د یو ادي دا بچین، یو قوم، یو ملت، یو پټګیشل. زه نن خپلو ښکته کم چې پښتانه ورونه د پاکستان په پوځ کې کار کوي، زه هغې ته یو میسج ورکوم. دا لونګۍ دته دا د احمد شاه بابا، دا د باچا خان بابا، دا د خوشحال بابا لونګۍ دته نیسم چې خدای ته وګوري چې د دې پښتنو په حال باندې نو رحم وکړي. خدای ته وګوري چې د دې پښتنو په حال باندې نه رحم وکړي. بس دی څومره تاسې خپله سوچو کې دغه سوات والا څوک دي؟ دا ستاسې ورونه نه دي د پاکستان پوځ کې چې پښتانه کار کوئ؟ په دې ملکند کې یا په باجوړ کې یا په وزیرستان کې دا ستاسې ورونه نه دي؟ افغانان پښتانه نه دي؟ په افغانستان کې هم داسې راونیسه. دغه میندې خویندې د چا دي یا د پاکستان په پوځ کې چې تاسې کار کوئ ورونو؟ ولې دا خپل ځانونه هم غلامان کړي دي؟ تاسې یو قهرمانه، تاسې خو تاریخ لرئ. پاکستان چې شي د پاکستان خو یو خصی دی. که هم د جنگ په میدان کې وویني هم پښتون افغان دی، که هم د لوبې په میدان کې په سکواش کې وویني، که په کرکټ کې وویني، که په هر شي کې وویني، پښتانه افغانان په وروره دا میدان ګټي. تا ولې زما په مقابل کې استعمالوي؟ د ساته مې په پاکستان په پوځ کې
موږ شیرخان چې په کارګل کې شهید شوی نن هم پرې زه فخر کوم خو تر څو پورې موږ تاسې داسې شهیدان او داسې په خپلو کې یو بل سره وژنو د پاکستان په پوځ کې پښتنو ته زه وایم دا میسج هغې ته زه پرېږدم چې د خدای په لحاظ نور په دې خپلو پښتنو باندې رحم وکړئ تاسې خو د بنګالیانو نه بې غیرته ناست یې د پاکستان په پوځ کې پښتنو ته تاسو ته وایم تاسې خو د بلوچان نه بې غیرته ناست یې که نه تاسې خو د احمدشاه ابدالي بچیان هستئ که نه تاسې ته خو خپل تاریخ معلوم دی که نه تاسې خو وروره د مېړانې او دغه والاسي تاسې را څنګه پنجابی راځي صاحب مهربانه چې یو ځان وروره د امریکایانو غلام کړی بل ځان وروره د پنجابیانو غلام کړی د خدای په لحاظ باندې په دې باندې سوچ وکئ چې یو طرف ته امریکایانو غلامان دي بل طرف ته صاحب مهربانه د پنجابیانو غلامان شوي خپلو کې هم سره جنګئ لږ سوچ وکئ په دې خپل پښتون قوم په دې خپل افغان باندې لږ سوچ وکئ په دې خپل وزیرستان په میندو خویندو لږ رحم وکئ په دې خپل باجوړ په سوات په افغانستان دا څوک دي دا ستاسې وینه ده په پاکستان په پوځ کې پښتنو ولې موږ خپل یو بل سره وژنو ولې موږ خپلو کې سره چې نن پنجابی راته هلته ناست یې صاحب مهربانه او زما پښتون یو بل سره اچولی او بیا چې خبره شي هغه ورته وایي چې جنګ مه کوه او صاحب مهربانه هغه ورور ترجماني کوي بس دی موږ تاسو ته لاس نیسو لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ تر څو پورې به دا پښتانه داسې در په دري نن زما پښتون په دنیا کې وشرمېدو نن زما د پښتون تاریخ وشرمېدو نن زما پښتون وروره په همداسې را روان دی خارج ته مسافر کېږي ولې سوات په دې دنیا جنت دی باجوړ په دې دنیا جنت دی وزیرستان په دې دنیا جنت دی ملکان په دې دنیا جنت دی او افغانستان په دې دنیا جنت دی نو ولې زما پښتانه په دوبۍ او قطر او د سعودیانو غلامي کې او خارج ته راځي دلته اوبه او د مړ کېږي او شهیدان کېږي د پاکستان په پوځ کې پښتنو د تاسې ته وایم تاسې زما په ژبه پوهېږئ د خدای په لحاظ باندې ستاسې میندو خویندو سره په تورخم کې څه کېږي د پاکستان په پوځ کې پښتنو افغانانو د تاسې ته وایم دا ستاسې میندو خویندو سره په چمن بارډر کې څه کېږي ورشئ وګورئ په واګا بارډر کې هغې ورسره خپل وروره لین دین کوي میندې خویندې په امن فضا کې ژوند کوي همدغه د پاکستان په پوځ ورته وروره سلامیانې کوي همدغه ورسره مټیان او دروبۍ خوري زما په وزیرستان کې میندې خویندې بې عزته شوي په افغانستان کې بې عزته شوي په سوات کې بې عزته شوي په ملکان کې بې عزته شوي ورونه مړه شو ظالمیان هم شهیدان شو ملکان هم مړه شو تاسې دومره سوچ نه کوئ تاسې ته به دا رزق الله درکړي راتاو شي دغه تورمخو ته ووایه چې وځئ د دې خاورې نه زموږ نور دا خاوره زموږ د افغانانو زموږ د پښتنو خاوره ده دلته موږ نه تورمخې پرېږدو او نه سورمخې پرېږدو د خدای په لحاظ باندې د افغانستان ملي اردو والا سره یو شئ د یو ژبې خلک یو مذهب خلک یو رقم خلک چې مهربانه موږ او تاسې راځي پنجابي تور پنجابي موږ خپلو کې جنګئ او همیشه چې دغلته لانجه راشي پنجابي ګوره د دې نه تاسې معلومات وکئ چې پښتانه دومره حیثیت نه لري چې پښتون سره فیصله وکړي همیشه هلته بیا پنجابي کېنولی درېمګړی هغه به صاحب مهربانه ترجمه به ورته کوي دا پښتون د دې پښتون خبره به هغې ته کوي هغه فیصله کوي نو موږ څنګه د احمدشاه ابدالي بچي چې په انډیا باندې موږ حکومت کړی چې موږ دغه خلکو ته چې موږ لنګ تیسره پرتوګ مرته اغوستې هغې راځي زموږ فیصلې کوي زموږ په کورونو راننوځي کمې بې عزتیانې یې زموږ وکړي نن څه حال دی زموږ د پښتنو زموږ پښتون در په در دی د یو دوه درې کسانو خبره نه ده د دوه درې کسانو ژوند به په افغانستان کې هم ښه وي یو دوه درې کسانو ژوند به ښه د پښتنو په منطقه کې هم ښه وي ټول پښتون افغان قوم تباه او برباد دی زما نسل تباه او برباد دی زما نسل صاحب مهربانه د پردي مزدوریو خړو په دوبۍ او په قطر او په دې ځایونو کې دا د دوه درې ګل مرجانانو دوه درې ګل خانانو خبرې نه دي دا د پښتون افغان خبره ده دا د تاریخ خبره ده تاسې د بنګالیانو خو بې غیرته ناست یې که نه چې هغې په خپلو خویندو میندو باندې غیرت وکړو په خپل بنګالیانو باندې غیرت وکړو او تاسې د یو ژبې خلک د یو دغه خلک صاحب مهربانه ته راځي ما سره جنګېږي ولې په څه باندې ما سره جنګېږي زه دې ورور نه یم زه دې وینه نه یم که ستا دا تورمخې دغه د هندوان هغه نسل چې دی هغه دې ورور دی ولې تاسې په دې سوچ نه کوئ یا د پاکستان په پوځ کې تاسو ته یم پښتنو د خدای په لحاظ باندې سوچ وکئ لږ فکر وکئ د دې خپل خلکو باندې لږ فکر او سوچ وکئ چې دا زموږ پښتونانو سره دا 43 کاله لکه د پاڼې هم داسې نه تویېږي د ونې نه څومره چې موږ مړه کېږو موږ شرمېږو په موږ باندې ډرامې ډکوي په موږ باندې فلمونه ډکوي پنجابي موږ ذلیله کوي موږ باندې خاندي صاحب مهربانه زمونږ هغه خویندې میندې چې هغه زمونږ او ستاسې د ټولو خویندې میندې دي هم ستا دي د پاکستان په پوځ کې پښتونه هم زما دي هغه یې راته په دې تورخم کې بې عزته کړی کې نه کړي هغه یې راته په دې چمن کې بې عزته کړی کې نه کړي هغه یې راته په دې وزیرستان کې په افغانستان کې هر رقم موږ ته بې عزتي راواړوله
نو زه په دې باندې سوچ وکئ د خدای په لحاظ باندې د دې پټګي په خاطر باندې دا د احمد شاه ابدالي پټګی دی، دا ستا د میرویس خان بابا پټګی دی، دا د باچا خان بابا، دا د خوشحال خان بابا. موږ نه قاضي اعظم پیژنو نه قاضي اعظم. قاضي اعظم به درته ثبوت باندې ورسم چې قاضي اعظم بیخي د پاکستان آزاد کړی نه دی. دا دروغ و درب دي. نو موږ ته رسیا مهربان هغه سړی راوستې چې نه په اردو پوهېږي او نه په مونځ پوهېږي. قاضي اعظم محمد علي جناح خپله تلانې رانه هېر کړي، همدغه تورمخي. نو د خدای په لحاظ باندې د تاسې ته وایم د پاکستان په فوج کې هغه پښتنو ته چې تاسې خو زموږ په ژبه پوهېږئ، بس یې رحم وکړئ د خپلو پښتنو ورونو باندې. دغه 43 کاله او په دې خبره تاسې ښه پوهېږئ، دا 43 کاله کېږي چې همدغه تورمخې د یو دسیسې د لارې موږ خپلو کې جنګوي. دا اور جنګ زموږ دې منطقو ته راوړی دی او د دهشتګردۍ ټول ټریننګ سنټرونه دي په پنجاب کې دي او جنګ زما په خاوره باندې دی. زما د پېښور بمونه نه هېرېږي، زما د کابل بمونه نه هېرېږي، زما د وزیرستان بمبارۍ نه هېرېږي، زما د هغه په دې دنیا جنت دی د سوات هغه بمبارۍ هغه د پښتنو بېعزتیانې هغه د ملکانو باجوړ دا یو زموږ نه هېرېږي. هغه په مدرسو په جوماتونو باندې بمبارۍ زموږ نه هېرېږي. نن راشئ وګورئ، موږ د دې خلاف نه چې منظرې په دغه کې جوړئ، خو تاسې به ښکاره دا کتلې، ښکاره هم کتلې چې جومات یو توران کو منظر درته جوړئ. او زه چې د یو وینې د یو قوم یو خلک یو تاریخ یو دغه لرو چې مهربان دلته په ما باندې اور ښکته کړی. په دې باندې سوچ وکئ، ولې د خپلو ورونو سره جنګ کوئ؟ ولې د خپل ورونه وژنئ؟ ولې خپلې خویندې میندې بوروئ؟ د خدای په لحاظ تاسې ته وایم د پاکستان په فوج کې قسم دی چې مرګ راپسې دی، نن نه سبا مرو، سبا نه 10 کاله به مرو، قبر ته به ورځو. خو دومره د خپلو پښتنو باندې دغه وکئ چې ستاسې د پښتنو ورونو سره روان دي، ستاسې پښتنو ورونه در په در خاورې په سر ګرځي. تاسې راشئ په سعودي کې زما د پښتنو حال وګورئ، تاسې راشئ په دوبۍ کې، په قطر، په ابوظبي کې، په نورو ځایونو کې ټول تباه او برباد دي. په کراچۍ کې چوکیداریانې کوي، په لاهور کې چوکیداریانې کوي، خپل د ګل په شان د وطن پې ور کړی دی. په دې باندې لږ سوچ وکئ. د خدای په لحاظ تاسې ته وایم تاسې خو زموږ ورونه هستئ، قسم دی چې ستاسې په مرګ باندې موږ خفه کېږو. ستا وجل زما وجل دی، زما وجل ستا وجل دی. موږ په ټولو مسلمانانو خفه کېږو، خو دا قصدن هم دغه تورمخې موږ ته دلته دسیسې جوړې سي مهربانه موږ او تاسې خپلو کې سره اچولي وو. نو په دې باندې د دې پټګي په خاطر باندې لږ سوچ وکئ، لږ سوچ وکئ په دې خپلو پښتنو باندې چې ستاسې پښتنو سره څه کېږي. ته خپله مور خور ورندار هر څه لري، داسې موږ او تاسې هر یو د خپلو مور او خویندې ته وګورئ چې دا بېعزتي کېږي. د دې بېعزتي د چا ده؟ د دې ورونو د دې زلمیانو ښایسته زلمیان درته په لمبر وژني. ولاړو غیب شو وروره، سړی معلوم نه شو. د نقیب الله مسعود غونډه کې ډېر داسې ځوانان ښایسته ځوانان زموږ لاړل او همداسې روان دي، دا لوبه روانه ده او ته په دې باندې نه پوهېږي. نو قسم ده د خلم چې ستانه خو ګوره دغه که یهودان دي که نصارای دي هر څه دي خپل قام ته وفادار دي. موږ او تاسو یو قام یو خلک یو. د خدای په لحاظ باندې په دې جنګ باندې موږ نه خوشحالېږو چې په ډورنلند باندې زما یو پښتون او بل پښتون ګریوان یو بل سره نیولې او پنجابي وتلته تماشه کوي او امریکاني وتلته تماشه کوي. زه په دې خفه کېږم. ما 2 پوسټونه هم کړي دي، دا پوسټونه مې په دې کړي دي چې دا ولې دا د عبرت په خاطر باندې چې ولې زما پښتون ښکته چې د پاکستان په دې فوج کې کار کوي، ولې زما د پورته د ملي اردو والا سره جنګ باندې اخته دی، ولې هغې سره ورسې مهربانه دا ډغره دا کوي. دا هغه څوک دی او دا څوک دی؟ دا خو یو قوم یو خلکو 80 کاله مخکې دا پاکستان نه و چې دلته موږ وو. په موږ باندې د پاکستان په پښتنو باندې احسان نه کوي. یو شناختي کارت دی او د اټک نه ورته داسې راونیسي او د اټک نه ورته قشانې ورګزار کوي. په یو شناختي کارت باندې زما پښتون غولولې. زه په دې هر څه باندې پوهېږم، قسم په خدای دی چې زما وطن ته امن راشي، سوله راشي، قسم په خدای دی چې د دې سعودي نه او د دې دوبۍ د دې ځایونو به خلک مزدورۍ دلته راځي. د سرو سپینو نه دغه ځایونه ډک دي، مګر نن یې ما ته اور ګرځولې. نو زه تاسې ته وایم چې لږ سوچ وکئ، لږ فکر وکئ. د پاکستان په فوج کې دغه پښتنو ته زه وایم لږ دې ګریوان کې وګورئ، د دې خپلو ورونو خویندو میندو غم د سره شته که نشته چې دا بربادېږي تباه کېږي. دا وګورئ تاسې دا ویډیو به تاسې کتلې، بیا هم درته ښیم، خیره بیا هم درته ښیم. دا وګورئ، دا وګورئ، دواړه ورونه یې په خپلو کې په جنګ اچولي. په دې والله کې زه خوشحالېږم. دې ته زه سره د پاکستاني نه یم چې دا پښتو وایي، افغان دی افغان. دا تاسې وګورئ ورونو خپلو کې سره اچولي، پنجابي ورته ناستې دا ورته ترجماني کوي. آیا موږ دومره بې غیرته شو
دومره موږ ناغیرت او پښتو دغه لاړو. سوري د مخ په یو کیلومتره کې د خپله خوره کې و هغه شپون و، شپون خو پېژنې په مېږې رمای سره له تو وویشتو خو دا زورور یې که نه چې په خپله خوره کې مې ولی ګوره دا دواړه پښتانه یو د وزیرستان دی یو د خوست دی. دومره دې ته وایم چې یو انچ خو پېژنې که نه دومره دې زه خپلې خورې ته نرم نه غواړم. د څومره وخته یې دا نه ته وایزغمه دا دې باس کړو چې دا ودې نیوه تور دې په تېر کړو ځون ته دې کله بند کړه. خبره زبردستۍ خبرې نه دي موږ تاسو خپله کې جنګ نه ده انشاءالله خبره ته کوې که نه جنګ څنګه ده ته یې مو نفر وویشتو ته یې مو نفر وویشتو یې مو نفر دې وویشتو بې سوله بې ځوابه دا د جنګ خبره دو که نه دو زه دې نه غلی یم ما حوصله وکړه په اینده کې چې ولې هغې نفر انتقام دې نه وخورم چې د نوی نه خورم زه بیا د وردي هلته ایښوم هغې نفر خله مې دی نه دواړو لهجې ته وګورئ افغانانو یو کور خلک دي یو وینه او دواړو سره ټوپک دي او ټوپک هم پردی دي کارتوس هم پردی دی دا دریشي هم پردی ده. دماغ مې اسمون ته دې تخېږي دولې ته بیا پړ وخړوم تا خدای دا زمونږ غیرت دی دا زمونږ پښتو ده دی د احمدشاه ابدالي بچیان به دشي. ولم دې کني ته وسو सर कह रहा है कि 1 इंच अगर आप लोग बाहर आओगे ना हम आपकी बरखायर करेंगे. मेमन पंगे के ऊपर से हमारा बंदा अपने इलाके में फिर रहा था आपके फौजियों ने हमारा बंदा को मारा हुआ है. मेरे पास उसकी तस्वीर भी है. अगर आप 1 इंच बाहर की तरफ आओगे ना तो मैं आपको छूटी करूँगा. आप लोग ताकतवर में ताकतवर वाला की जात है. अगर आप हमने भी पाकिस्तान के लिए वर्दी पहनी अपने मुल्क के लिए पहनी आप आपस में खुद से او ته وایي چې ګوره پنجابیان دومره دماغ ورته وګوره چې خپلو کې وایي سره دغه مه کوئ. هاي زمونږ غیرت چېرته لاړو زمونږ پښتو چېرته لاړه او اصلي مالک به تاسو ته اوس معلومات وشي چې دغه پنجابی دی ځکه چې دا پښتون دومره واک نه لري چې دی د ډورنلینډ په یو عسکر سره د افغانستان عسکر سره خبره وکړي په خپله ژبه کې به ترجمه کې پنجابي ته بیا وړاندې کې. دا غیرت دی دا پښتو ده ستاسې او اکثر له به تاسې لیدلی چې په ډورنیان باندې داسې معاملې راغلي د هغې طرف نه چې کوم پښتون پنجابی بیا هلته کېنولې دا پښتون به د افغانستان طرف د پښتون به خبره کوي هغه پښتون د بیا ترجمه کوي. هغه خلکو غلامیان موږ یو چې په دې باندې موږ په سلهاو کلونو حکومت کړی 3,500 کال حکومت هم پې کړی. اسلام ورته موږ ښودلی انسانیت ورته موږ ښودلی بشریت ورته موږ ښودلی هغې ته دا د سخان مو ښودلی تا خدای هغه راځي زما مهربان هلته په چوکۍ کښېني زما 2 پښتانه په خپلو کې په جنګ دي او دی ورته لګیا دی ترجماني ورته کوي او هغه ورته وایي چې جنګ مه کوئ یعنې دې ته وایي دماغ. او زموږ پښتانه به کله پوهېږي زموږ پښتانه به کله پوهېږي په یو بل باندې غرق او تبام کړو ټول د جهاد په نام دغه په نام د ټوپک په نام ټول تباه او برباد یو. ما ته وښیوه چې ښکته پښتانه ودان یا پورته ټول د تباه او برباد مکتب نه ووتو د سیاست نه ووتو د خپل کور نه بې کوره شو ټول در په در یو. نو د خدای په لحاظ بیا هم په پاکستان کې چې کوم پښتانه فوجیان دي لږ سوچ وکړئ په دې خپلو دغه باندې. زما دا یو خبره یاد ساتئ که تاسې کې د بنګالیانو نه بې غیرته ناست دی بنګالیانو سره چې څه ظلمونه کېده اخره کې خپل بنګالیان راوچت شو هماغه خپل فوجیان راوچت شو چې مهربانه چې څه وکړه هغه تاریخ د هغې ګواه دی. نو لږ سوچ وکړئ په دې خپلو پښتنو لرو برو پښتنو باندې قسم دی که زه پرې خوشحالېږم چې د افغانستان پښتون راپاڅېږي او ښکته زما یو پښتون چې د پاکستان په پوځ کې کار کوي او هغه وولي هغې سره وروره دغه راشي جنګ راشي ځکه زه یو وینه ګڼم زه یو وجود ګڼم. نور هم په الله سپارم دغه زما لږ شان دی لایف په دې باندې ما وکړو چې موږ لر او بر دا یو افغان یو پښتون دی موږ او تاسې باید په دې سوچ وکړو بله لاره موږ سره نشته یو نشو هم ورکېږو هم تباه کېږو هم ذلیله کېږو نور هم شرمول کېږو په دې باندې سوچ پکار دی لر او بر یو افغان زنده باد لوی افغانستان. خدای په امان.